په لور باندې د ټولو افغانانو غوسه، خو پرون مریم نواز هم دا پیښه وغندله او ویې ویل چې زه ټول افغانستان ته شرمنده یموږ چې دا کار په اسلام آباد کې له افغان سفیر له لور سره وشو. نو راځئ دا مریم نواز لږ واورئ، بیا به وروسته بیا एक अफगान सफारतखान बच्ची इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा हो गई। हम बतौर कौम आपसे माजरत खा हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। हमारा आटा, चीनी, रोटी, बिजली तो इसने مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، تاسو به خبر یاستئ چې د افغانستان سفیر نجیب علي لور په اسلام آباد کې اغوا شوې وه، تښتول شوې وه، وروسته پیدا شوه په زخمي حالات کې. دې پیښې د لر او بر افغان بلکې په ټوله نړۍ کې د پښتون او افغان غوسه راوپاروله چې اخر دا د کوم جرم سزا ده او دا موږ ته څه پیغام راکوي چې نه مو پرېږدئ. نو په دې د سلسلې علي خیل په باره کې او د هغې سره د انصاف په اړه باندې په افغانستان کې مظاهرې وسوې او ورسره لویو شخصیتونو لکه د پاکستان نواز شریف لور مریم نواز دا پیښه وغندله. همداسې د افغان پخوانی سفیر چې د طالبانو په وخت کې و ملا عبدالسلام ضعیف او دا احتجاجونه لا جاري دي. نو دا ناوړه عمل دی، د دې غندنه پکار ده او باید چې زر تر زره یې دغه چې کوم خلک پکې ملوث دي هغه ونیول شي او هغو ته سزا ورکول شي. او که دا پاکستان ونه کړي نو پښتانه به سخت